دا په عصري ډول جوړه شوې ودانۍ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د خاتم الانبیا دارالایتام لپاره د ترکیې هیواد د ادیب په نوم یوه خیریه بنسټ تاسه جوړه کړې. د یاد خیریه بنسټ او دارالایتام استازو سینان اکتاش او مولوي عبدالباري احمد وایي په همدې جوړه شوې ودانۍ 2,500,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او ترڅنګ یې د 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یاد دارالایتام زده کوونکو ته د خوړنځای د جوړېدو چارې هم پیل شوې. bütün gücümüz فتح وروسته کله چې موږ د امارت اسلامي غږ راغی نو هغه ورځ خپل ټول توان او قدرت سره ټول کړه راغلی افغانستان ته. دلته چې موږ د امارت اسلامي څه غوښتنه وکړله موږ په توان کې شی وي هغه موږ کولو ته آماده یو. تعمیراتي چارې تکمیل شوې او اوس ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو تقریبا 10 اتاقه لري او یو اداري دفتر لري. دا دارالاقامه د اوسېدا ځای ده، یعنې دلته به صرف شاګردان پکې اوسېږي. دا د خوب ځای ده او یو اوس کوم یو تعمیر چې افتتاح شو دغه د مطعم او د توامخوري تعمیر او د یو بل تعمیر واده هم راسره کړې ده چې موږ ورته ضرورت هم لرو چې هغه تدریسي تعمیر یا تدریسي بلاک ده. په جوړ شوو مراسمو کې د حج او اوقافو وزارت مرستیال شیخ عزیز الرحمن منصور هم برخه درلوده. ویل اسلامي امارت هڅه کوي ترڅو په ټول هیواد کې د دیني او عصري زده کړو لپاره خلکو ته لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. یتیمانان پاتې شوي دي د هغوی د ښې تربیې لپاره الحمدلله نن دا بنیاد کېښودلی سو او دا رقم امارت اسلامي د مدارسو په هر ولایت کې یوه جامع مدرسه تقریبا د 1000 کسو لپاره هغه جوړه کړې ده او دا رقم په ولسوالیانو کې هر ولسوالۍ کې 3 مدرسې دي. دا دیني مدرسو لپاره هغه تصمیم ده او دا رقم الحمدلله د عصري علومو لپاره لیسې پوهنتونونه الحمدلله د هغې ښه نظارت کیږي. د خاتم الانبیا دارالایتام زده کوونکي وایي د یاد استوګنځای او خوړنځای په جوړېدو سره به یې تر ډیره د ځای د کموالي ستونزه هواره شي او په ځینو نورو برخو کې د لا اسانتیاوو غوښتنه کوي. په اړه یې زده کوونکي محمد هاشم او قدرت الله وویل ډیر خوشحاله یو دلته ډیر لر ځایونه طالبان راځي، مثال شلګر نه راځي، نور ډیر لر ځایونه خلک راځي او دلته زده کړې کوي او موږ د دې خلکو نه ډیر خوشحاله یو چې موږ ته دا ودانۍ جوړه کړې ده او زموږ له استادان نه هم ډیر خوشحاله یو. الحمدلله ډیر ښه تکړه استادان دي، ډیر ښه موږ ته ډیر ښه هغه درس کوي او ډیر ښه هغه د موږ تعلیم او تربیت ته پام کوي. موږ پر دې باندې ډیر خوشحاله چې موږ ته دا رقم ښایسته ودانۍ جوړه سوه، 2 چته پاخه ودانۍ ده. په یو دارالایتام کې چې موږ وو هلته خامو کوټو کې 2 چته ودانۍ نه وه، د کتابو لپاره المرۍ چې نه وو. دلته الحمدلله ښه المرۍ دي، ښه اتاقونه دي، د هر یو طالب ځان ځای معلوم ده. د یادو 2 پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنه داسې مهال ترسره کیږي چې د پکتیا په ډیری سیمو کې د اسلامي امارت او همکارو موسسو په مرسته ښوونځیو او دیني مدارسو ته د ودانیو په یو شمېر نورو پروژو هم چارې روانې دي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.